الحمد لله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وصحبه المعارضين لأعدائه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم الآية. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف واي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ورحيمنا وكريمنا وعطوفنا ورؤوفنا محمد وآله وبارك وسلم عليه. وصلي وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. زما د اسلام معزز و سامعین و حضرات ورونو، د عام انسانیت او د عام خلقو با ذهن کې داسې یو خبره پرتوي چې د قیامت میدان کې چې سړی پاتې راځي نو د هغې علت بدی رورو چې د به منځونه ډېر نه وي کړي، یا به د مانځه کې فرق وي، یا به رجوع کې فرق وي، یا به سبل عبادت کې فرق وي. یقینا د منستپوس به هم قیامت کې اولین کیږي، او چا چې په صحیح طریقې سره روزي یا نور عبادت نه وي ادا کړي د هغې به هم پوښتنه کیږي. خو اصلا خبره داسې ده چې سړی د الله دربار کې پاتې راځي او د رب کریم د عذاب مستحق ګرځيږي. د هغې عظیم علت دا دی چې سړی د الله رب العزت د نعمتونو شکریا کما حقه ادا نکي. د الٰه العالمین نعمتونه مونږ تاسو باندې دومره دي چې کوم د هغې شمیر کوو شمیرلی نشو. اول نعمت د رب کریم مونږ تاسو باندې دا دی چې د انسان په شکل او صورت کې پیدا هغه کولی شو چې د یو حیوان یا د یو ځناور یا د یو بیکاره سیس په صورت کې زوته پیدا کړی وي. لا یسأل عما یفعل، د هغه نه پوښتنې کولو والا څوک هم نشته دی. خو چې د انسان په صورت کې مونږ تاسو پیدا کو، دا د رب کریم یو عظیم احسان او نعمت دی مونږ تاسو باندې. به انسانان هم ډیر دي، د مختلف نظریو والا خلق، دهریان، مجوسیان، آتش پرست، سابعین، یهود، نصارا،
جبریہ قدریہ مجسمہ خوارج سونه ډلې دي د کفر مختلف اقسام دي اغم انسانان دي دا خلق لیکن د رب کریم عظیم احسان مونږ تاسو باندې دا وشو چې د مسلمان کور کې د ایمان په حالت کې پیدا دا عظیم احسان د رب کریم دی بیا دریم تمام احساناتو کې عظیم احسان د رب کریم موږ تاسو باندې دا دی انسانان پیدا کو د ایمان دولت راکو ولیکن د محمد عربی صلی الله علیه وسلم مبارک په امت کې پیدا کو دا د رب کریم عظیم احسان دی موسی علیہ السلام بسوال کولو یا الله دی امت کې ما پیدا کی عیسی علیہ السلام د دې امتیت سوال کړي ابراهیم علیہ السلام دا سوال کړي لیکن زه او ته بغیر د سغختنینا د سزاری او التجانا رب کریم د نبی علیہ السلام امت کې پیدا کړیو دا د رب ذوالجلال عظیم فضل او احسان دی په موږ تاسو باندې محترمو د الله د نعمت تپوس به قیامت کې کیږي د ذری ذری پختنی بکیږي شکر د الله د نعمتونو وستل پکار دي علماء کرام وایي دا شکر چې دی نو شکر قید الموجود وصید المفقود دا کم نعمت چې تا سره موجود دی او تا په دې شکر وستو نو بس دا خو دې راگیر کو دا قید الموجود دا خو دې راگیر کو دا به در سره ای وصید المفقود او کم چې دنا ورکشوي د کم نعمت د دې شکر عوض کې رب کریم هغه نعمت ته واپس راولي د شکر دغه فواید دي رونو الله تعالی قران کریم کې فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم کتا سو زما د نعمتونو شکریا ادا کوي نو خامخا په تحقیق زبدا نعمتونو درته زیات کما یعنی مقصد د آیت کریمه دا دی کله الله د نعمتونو کثرت غواړي ډیریدل غواړي شکر وباسا او کم انسان ناشکری کوي الله وی ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید کتا سنا شکری کوي زما عذاب هغه بیا ډیر سخت دی الله دې موږ د خپل عذاب نه وساتي معزز نبی علیہ السلام فرمایي نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس دو نعمتونه دي ډیر خلکو پاغي کې تاوان کړي دي دو نعمتونه دي دوا یو ورکی الصحه والفراغ یو صحت دی چې الله دله صحت درکړي او دویم چې الله دله فراغت درکړي دا نعمتونه دي خدا سي نعمتونه دي د رب کریم چې پدې کې ډیر خلکو تاوان کړي دي چا د صحت نم فائدہ وانه غستا او چا د فراغت نم فائدہ وانه غستله بجلی نشته نو د رب کریم د نعمت شکریا ادا کول پکار دي د حاکم روایت ده حدیث کی راضی اول ما يدعى الى الجنه الحمدون اول چې د رب کریم د طرفنا د جنت طرف ته دی را بللې شي را دعوت کولې شي نو دا به هغه کسانی چې د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي اول به جنت ته هغه کسان زی چې هغه د الله د نعمتونو شکریا ادا کوي اسامه ابن زید د حدیث راوی دی هغه وی چې نبی له صلوات و سلام فرمایل نظرت الى الجنه فاذا اكثر اهلها المساكين بما جنت تو قتل جنت کې چې ما ډیر ولیدل رسول الله مبارک وی دا مسکینان فقیران می ولیدل ونظرت الى النار او بیا می جهنم تو قتل فاذا اكثر اهلها النساء فجهنم کې می چې ډیر ولیدي دا می زنانه ولیدي واذا اهل الجد محبوسون او چې کم مالدار خلکو اغي می ولیدل چې اغي حساب کتاب کې گرفتار او اغي سره حساب شروع ویا غریبانان فقیران د دې امت
چې هغه د رب کریم حق ادا کړي د مالدارانو د دې امت نه 1500 کاله به جنت ته وړاندې دي. نبی له سلام نه پوښتنه کیږي دا جهنم ته زنانه ولې ډېری زی؟ مبارک ورته ویل کفرهن ذکر دینا شکر ډیره کوي د کفر د دې د وجنه. صحابي عرض کوي آیا د رب کریم کفر کوي؟ قال بل لازواجهن د خاوندانو نه شکرې کوي د دغه د دینه شکرې د وجب دي جهنم ته ډیر زیاتې دي. ناشکری دا یو ډیر لوی آفت دی او شکر دا ډیر عظیمه سرمایه ده. الہ دې موږ له خپل نعم او شکر د شکر توفیق را کی امین وای. حضرت عطا رحمت الله علیه وی دخلت على عائشه رضی الله عنها فقلت اخبرینا باعجب ما رايت من رسول الله. وزر اغلم ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی الله عنها کرا اما هغه ته وی چې د نبی له سلام نه تاسو عجیب کار لیدلې اخو لګما ته بیان کا فبکت غیره ته وجړل. عائشہ رضی الله عنها په جړا شو ثم قالت بیا را فرمای واي شيء من شانه لم يكن عجبا. هغه د نبی له سلام کم کار دی چې هغه عجیب ني داغه خو هر یو کار عجیب دی. او بیا ورته انه اتاني في ليله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یو شپه راغی ماته فدخل معي في فراشي او قالت في لهافي یو کمبل کی یو بستر کی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ما سره تشریف فرماشو حتی مس جلدی جلدا تر دې چې زما بدن دغه د بدن سره ولګیدو. ثم قال بیا ماته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل یا بنت ابي بکر زرینی اتعبد لربی. اے د ابو بکر لوري ما پریږدا چې د رب کریم عبادت وکما. قالت عائشہ رضی الله عنها فرمای فقلت انی احب قربک دا تاسو چې نږدې پرتایم او دا ستا صحبت ما ته حاصل وي ستا د سینې فیض ما ترازی ستا د مخ دیدار چې زکوما زما خود دې سره ډیره مینه ده. ولکن اوسر هواکا خودم ردا داستا خواهش دی چې ته زه د رب کریم عبادت کوم زړه خو مینه کیږي خو زه بس داستا خواهش لسه ترجیح ورکوم اجازت دی د رب کریم بندگی شروع کا. فاذنت له صلی الله علیه وسلم بی بی عائشہ رضی الله عنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته اجازت کو چې د رب کریم بندگی شروع کا. فقام الى قربة مما یو مشکیزه وړاندوا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورپاسې دو فتوضأ واكثر صب الماء نبی علیہ السلام اودس کو ډیر بهترین اودس ادا کو. ثم قام بیا نبی علیہ السلام را پاسې دو ودریدو فصلى نمونځ شروع کو. فبكى د مانځ کې نبی علیہ السلام په جړا شو حتا سالت دموعه على صدره تر دې چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سترګو نه وښ کې پسینه باندې راتوي دي. ثم ركع بیا نبی علیہ السلام رکوع ته لاړې فبكى رکوع کی جړل جړل. ثم سجد بیا سجدی ته لاړې فبكى بیا جړل. ثم رفع راسه بیا د سجدی نه سر اوچت کو فبكى بیا جړل. فلم يزل كذلك نبی علیہ السلام هم دغه رنګ دا تمام شپه بی بی عائشہ رضی الله عنها فرمای منځونه کول دا ټول شپه په جړه کې تیر کا حتا جاء بلال رضی الله عنه فاخبره بالصلاه. بلال حبشي سے براغه د سحر د مانځه وختو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی قربان دا جمع وخت تیار دی. فقلت یا رسول الله عائشہ رضی الله عنها فرمای بما نبی علیہ السلام تعرض کو چې اے د الله حبیبا ما یبکیک وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر. دا څه شی دی جړی تا ته رب کریم مخ کې رستو هر څه معاف کړی دی کنه نو دومره جاړي ولی. قال نبی اکرم صلی الله علیه وسلم راته فرمایل افلا اكون عبدا شکورا آیا زه د رب کریم یو شکر گزار بنده جوړ نشم چې رب کریم ما سره دومره احسانات کړی چې ما ته هر څه بخلی ما سره مؤاخذه نشتا نو آیا زه به د رب کریم په شکریه کې دومره اوږده منځونو جړاګانې نه کوم ولی به نه کوم. غرض دا چې نبی له سلام ګنام نه وکړي
معصوم پیغمبر دی، خدای الله تعالی د نعمتونو په شکر کې هغه درست شپه جاړي. حالان کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د کور حالات کا مطالعه شي. ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د حدیث راوی دی، یو ورځ نبی اکرم سید عالم صلی الله علیه وسلم مبارک هغه مسجد تراغه، فلم یلبس، جمعات کې دومره وخت تیر نه کو، حتی جاء ابو بکر صدیق اعظم سے ورپسې راغه، شپه وا. نبی علیہ السلام ته تپوس کوي، اے صدیق دا څه شی راوسته؟ هغه ورته وی یا رسول الله اخرجنی الجوع، ولګي راوستم. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ورته وی زما د په خدای قسمی دا کمی ولګي چې د کور نه را بهر کې دغه ولګي زم د کور نه جمعات تراوسته یم. فلم یلبس حتی دخل عمر، دومره وخت تیر نو چې عمر فاروق سے براغه. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داغه نه پوښتنه کوي عمر فاروق څنګه راغله؟ هغه ورته وی یا رسول الله زما د رب کریم په ذات قسمی کور کې را کرسنو ولګي تنکم جمعات تراغلم. نبی علیہ السلام ورته را پاسي. ابو الحسم یو صحابي دی، هغه ډیر مالدار او نبی علیہ السلام د شپې د دې شیخین او صحابه کرام سره د سیدنا ابو الحسم رضی الله عنه کور ترازی، داغه دروازه نبی علیہ السلام دریزل وهی دریزل سلام اچي، فلم یجب احد، د کور نه اچا جواب ورنکو. نبی علیہ السلام راستنیږي او چې کله راستون شو دروازه کولاویږي، درستونه د ابو الحسم بیبي ټبر هغه ورته आवाज کوي تسیح یا رسول الله، یا رسول الله مستعذ سلامون اوریدل او مونږ جواب درکولو او مونږ جواب ښکارا ځکه نه درکولو، مونږ دا غوښتل چې دا نبی له سلام دا سلام را باندې بار بار واچي. سلام چول دعا ده، نو مونږ یو ځل وعلیکم السلام ویلې وې، تا دا سلام بیا بندولو، نو مونږ ویل مکو چې دا سلامونه را باندې ډیر واچي. قربان تاسو راځي اجره ورته کولو کا. نبی له سلام او صحابه کرام را دننه کوي، ورته وی قربان تاسو کی نه لاړه یو دړې اوربشي خوشته کی او بیا د اوربشو چې کم دی هغه وړ هغهږي. او نبی له سلام ته وی چې زما سختن تلې دی، یستعذب لنا الماء، الته یو خوګه چی نه ده دا غینه مونږ ته یو مشکیزه اوبر وړي، هغه براشي یا رسول الله تاسو کی نه. هغه صحابي چې راغې هغه ډیر مینانا کو، نبی له صلوات و سلام چې ورسره ستړي مشي کوي، پیغمبر علیه السلام وګي مو ستړي مو دلاند نه ورته لاسونو چت کو ستړي مشي ورسره کوي. هغه ورته وی یا رسول الله مال بغي ګراکه مال بغاړه راکه، زما لاس ملاول باندې تسلی نه کیږي. نبی له سلام را پاسي هغه صحابي ته ورغاړیوزي، هغه بیا فورن لاړې او د کجوري یو وګي غیر راويش لولو او نبی له سلام ته کی خودو، پیغمبر علیه السلام هغه کجوري خوړی او بیا یو چیلوکی حلال کو او هغه چې تیار شو نبی له سلام ته کی خودو. تاریخ لیکلی په تمامه زندګۍ کې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم مبارک صرف دغه یو ورځ په مړخې ټه خوراک کړو او داغې نه بعدم صحابه کرامو ته وی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، د قیامت په ورځ به رب کریم تاسو نه د دې نعمت د مړې خېټې د خوراک پوښتنه کوي. هغې سره دومره غمو د هغې د کور دغه حالاتو. او کله چې دا آیت کریمه نازل شو چې ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، صحابه کرام راضی نبی علیہ السلام ته وی مونږ نه به د څه شي پوښتنه کیږي، مونږ چې کوم دی انما هو التمر الماء والتمر، مونږ خدا اسودان خورو، مونږ خو دومره خوراک نه دی کړی، زمونږ خوراک صرف کجوري او اوبه دي. نو چې الله وی تاسو نه به تپوس کیږي، صحابه نبی علیہ السلام ته وی دا زمونږ نه به د څه شي تپوس کیږي. وسيوفنا على عواتقنا، مونږ دا توري د وګونه کوزي کړی نه دي. والعدو حاضر، هر وخت دشمن سره میدان د جنگ کې حاضر یو او زمونږ خوراک صرف کجوري صرف وبدي، نو موږ نه بده څه پوښتنه کیږي. نبی له سلام وتوي ان ذالک سيكون، بس تپوس بدنه کیږي، تپوس تدي. زما معززو ابو بکر صدیق سی وی یو فقیر راغی، هغه وی چې ما سره غسم نشتا، زما د کجور وسم نه کیږي، ما ته یخ وبم نه ملاويږي، ما نه بده څه تپوس نه کیږي. ورته ویلې شو چې سوري لاندې ولاړې تا نه بده دې تپوس کیږي، دا د الله یو نعمت دی. تا دا پیزار چولې ساده خپیخ پیبل نه دي، تا نه بده دې پیزار تپوس کیږي.
زمارونو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم داسې عجیب زندگی تیر کړې و. حضرت انس رضی الله عنه فرمایي وی نبی اسلام یو ورځ مونږ ته قسم وخوړو والذي نفس محمد بيده فاغه ذات دې زما قسم وی چې زما روح داغه قدرت کې دی ما امسا فی آل محمد سواء من حب ولا سواء من تمر زمانه حبیبیان دي ما کرنه کوټی دي. نبی اسلام فرمایي وی ما کر یو دړې غنمو یا یو دړې کجورو کلش پتی رکړې نه دا. عائشہ رضی الله عنها اغه ته یو ځل چا د چانکړو اورو روټه وروړه اغه چې ورته وکتل ورته و جړل وی زما دې د خدای په ذات قسمی یو میاش په زمون کور کې اور نه بلیدو یو میاش په زمون کور کې اورنه اغل کېدل دومره فقيري وا. نبی اسلام د دنیا نه لاړې کله د چانکړو اورو پراټه وروټه نبی اکرم صلی الله علیه وسلم خوړلې نه دا باوجود داغي درست شپه ولاړ دی او رب کریم ته جاړي دا جړه دا د شوق وا دا د شکرې وا. علما لیکي وی جړه دوه قسمه ده یو جړه د حزن ده یو جړه د شوق ده. دا جړه د انبیو دغه د شوق جړه وا. آدم علیه السلام 300 کاله جړلیو داود علیه السلام دومره جړلیو چې داغه د سترګو دی اوخ کو دی مخ کې ورته لختي جوړ کړیو او حتی داغه د سترګو نه دومره اوخ کې بهیدلې وي چې هغه باندې واخر اشنش. او نوح علیه السلام هغه به کله چا به د قیامت ذکر وکړو سواها سواها چغې به والي په چغو به جړل. ابراهیم علیه السلام په وړاندې چا به قیامت را یاد کو فسواها فاوها هغه به اوه چغې شروع کی. عیسی علیه السلام به جړل فرشتگان جاړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم به جړل خدغه جړه د شوق وا. لکه روایت کې راځي کتاب الغنیه کې پیرانی پیر سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله تعالی علیه دا روایت نقل کړي وی د الله یو پیغمبر روانو په یو دشت او صحرا باندې یو وړو کې کانه ولیدو دا غي کانه وړو کې خو وبته نړۍ زیات را روانې وي. د الله غ نبی ال تودره دو حیران دي چې دومره وړو کې کانه او دومره کثرت سره د وبودا فور او جوشیدل الہ ورته وحی وکا وی دې کانه نه تاسو کا چې ته وړیر وړو کې دا دومره وبتا کې د کم زینه پیدا کیږي. هغه د الله نبی کانه سره خبرې کوي انبیاء اولیاء نیکان او پاکان هغه ته الله دا هر څه مسخر کړي. هغه د الله پیغمبر د کانه ته وای ته وړیر وړو کې دا دومره وبتا کې د کم زینه پیدا کیږي. هغه ورته وای چې د کم ورځ نه دا آیت موریدلې دي چې قو انفسکم واهلیکم نارا وقودها الناس والحجاره داغي اور نزانو ساتي چې داغي خشاق خلق دي او کانی دي داغي نزانو ساتي وی چې دغه آیت می وخت شوه دی نو بزما جړه نو دريږي دا جړه زما د رب کریم د ير نه دا. هغه پیغمبر علی السلام ورته دعا وکا د کانی هغه دغه ير وغيرها ختم شو الہ ور سره وعده وکا چې اے کانیا زبتا جهنم ته نه گزاروم. یو سوره زبات د الله هغه پیغمبر د غلار باندې بیا روان دي هغه کانه دي د اول ځل چې کوم وبتی رواني وي دا غینه د چند وبتی رواني دي وجاړي. هغه پیغمبر علی السلام ته نبی پوښتنه کوي یو سوال جاړي ما خدای رب کریم نستا د پاره وعده غسته وا رب کریم بتا جهنم ته نه گزاري دا دومره جاړي ولی. هغه ورته وای وی مخ کې مې د الله تعالی د یری جړل اوس چې الله تعالی مال د اور د جهنم نه پنو امان راکو اوس د رب کریم شکریا کی جاړم. دا جړه زما د یری نه ده دا جړه زما د شوق د وجه نه ده. نو انبیاء کرام جړل اغیسا دایره د عظام وا دایره د اجلال د خدای تعالی وا د جلال وا د الله د بزرګي وا د الله د لوی وا د الله د دیدار وا زما معززو. نو نبی له صلوات و سلام فرمای چې قیامت کې به د هر چا نه د هر نعمت تپوس کیږي. معززو حدیث کې راځي نام رسول الله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم یوزل ودشو علی حسیرن په یو چټیو درې باندې اثر فی جنبه د نبی له سلام بدن دا خډیر باریک بدنو خډیر باریک بدنو کله به چا خوشاله کو د خوشاله آثار به د مخ کې صحابه لیدل او کله به چا خفکو بس کلری با کور دننه یا بهر به خف شوو نو بهر صحابي ته پته لګیدا چې نن د الله محبوب چا خف کړي دي د مخ کې به د خفغان تلو راتلو
د نبی له سلام بدن دا ډیر باریک بدن درې باندې ودی شو او چې را پاسي د درې دغه بدن کې نخې جوړې کړې وي. عمر فاروق سے ورته وی یا رسول الله هرقل بادشاہ کیسر او کسرا بادشاہ نجاشی بادشاہ دا کافران دي اغي نرم بسترو او قالینونو باندې خوبونه کوي او تاسو د الله محبوب یې او تاسو دغه حال الا اذنتنا فنفسه تحتك اليمين مونږ ته اجازه وکا چې یو نرم درې اوس بستر درته لاندې وغوړو. مبارک ورته وی مالی ولی الدنیا زما د دنیا سره څه تعلق دی؟ انما مثلی ومثل الدنيا كراكب صار في يوم صائف زما مثال دا مسافر دی چې د اوړي موسم کې سفر کوي رواني. فقال تحت شجره او ډیر ګرمي تنکی د یوونه لاندې کینی یو سات ناستي بیا روان شي. زما دغه مثال له زما د دنیا سره څه تعلق؟ مقصد دا د دنیا نعمتونه دا کم چې تا ته الله تعالی کم سہولیات درکړي دا مخکې خلکو تنو، لیکن بیا مغي سره د آخرت دومره غم د رب کریم د عبادت دومره غم دا درست شپه باغی رب کریم ته ولاړو او دا عبادت او دا جړاګانی او دا منځونه وغیرہ به کول. زما معززو د نبی رسول الله والسلام په زمانہ کې یو شخص نوجوان الله تعالی دا غزړه کې د ایمان هغه شوق او محبت او اراده پیدا کا. اگر هغه د نبی رسول الله په لاس باندې ایمان وروړي نبی له سلام ورته کلمه ویلا او کله چې ایمان وروړو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ولا فزوجه امراه نبی له سلام علیه او بیبي سره نکاح وتړله د یو مالدار خاندان کورنۍ کې ول نکاح وکا. او دې صحابي ته دا سوره الهاکم التکاثر دام ورزده کو. کله چې دا صحابي شب زفاف دی کله چې کمرې ته ورغی ګوري هغه جنې هغه بیبي د ډیر مالدار کورنۍ نه وا د ملکانو د کورنۍ بیبي وا د خاندان ور سره ډیر مال او ډیر جهیز کړو. خو چې کله دې صحابي دا کمره ډکه د سامان نه ولیدا کمرې نه را بهر شو کمرې ته نتلو سورۃ مسلسل کوړه نتلو بیا دا غي بیبي خاندان راغو نبی له سلام ته ګیله کوي یا رسول الله پر دې سړیو مسافرو راغو ستا په لاس ایمان وروړو تا اعلان کو دلبا خوري الور په نکاح باندې سوک ورکی مونږ ولدا مالدار خاندان یو بیبي نکاح باندې ورکا ډیر سامان ور سره وکړو اوس اغازوان بیبي سره ملاویږي نه. نبی له صلوات و سلام راوي غواړي هغه صحابي چې راغواړي محبوب علی السلام ځان ته مخامخ کې نه ورته وی دا ولی کمرې تنزي یا رسول الله زب سنگل ارشم ما چې اسلام وروړو تا ماته یو صورت زدکو الهاکم التکاثر تاسو مشغول کئ هغه د اخرت نه هغه فخر په کثرت د مالونو په مال باندې مشغولې دلو د اخرت نه تاسو مشغول کئ حتی زرتم المقابر تر دې چې زیارت مو د قبرونو وکړو یعنی د قبر پسنده ولاړې او سم د دنیا محبت نستا سینه ډکه ده کله داسې پکار نه وا سوف تعلمون چې د قبر ته کوشي بیا به تاسو پوه شئ ثم کله سوف تعلمون بیا چې قیامت کې را پاسئ بیا به تاسو پوه شئ ثم لترونها اين اليقين بیا به ثم لترون الجحيم بیا به جهنم تاسو وګورئ ثم لترونها اين اليقين بیا به جهنم پسترګه د یقین باندې تاسو وګورئ ثم لتسالن يومئذ عن النعيم بیا به تاسو نه خامخه د قیامت په ورځ د دې هر نعمت تپوس کیږي. یا رسول الله تا ماته دا صورت خو دلې پاغي کې اخري آیت کې دا راغلي چې قیامت کې به تاسو نه زما د نعمتونو پوښتنه کیږي چې کمرې ته زور غلم زما کمره د سامان نه ډکوا ان لا اطيق الجواب عن ذلك الله په وړاندې دغه نعمتونو د جواب طاقت زنه لرم نو څنګه ز کمرې ته لاړ شم کمرې ته ځکه لا نړم حلال کې هغه مال هغه د حلال او هغه خلکو چې هغه د نبی له سلام صحبت کې ناس باوجود داغي یری ته وګورا داغي جړه ته وګورا داغي فغان ته وګورا په هر انسان باندې د رب کریم د نعمت شکریا دا لازمه ده. معززو دا کوم سات لاندې زی او بیا بهر روزي علامه صادق رحمت الله علیه وای په دې هر حساب باندې یو شکرونه دو شکرونه وستل دا لازم دي. دو شکرونه
دسترګو شکر څه دی؟ دسترګو شکر دا دی دسترګي الله پیدا کړی دي د قران کریم تلاوت د پاره، د الله تعالی د صفات او تفکر د پاره، د مور او پلار دیدار د پاره. دسترګو شکر دا دی چې یو سړی پسترګو باندې ګناهونه کی نامحرم زنانو ته اون ګوري، شکر دی ته نه وای چې تصویر حواله شکر دی او شکر دی او شکر دی. شکر دی ته وای چې ستاسو بدن دا هر جز چې رب کریم تعالی درکړي او په سم مقصد درکړي هغه کې دا استعمال کا، چې سترګې سره درکړي هغه تخپل حق ورکا. نبی له سلام فرمایي د سترګې حق دا دی چې قران کریم ته پیو ګوري، دا د سترګې حق دی. د جبه حق دا دی د قران کریم تلاوت ور باندې وکي. د غوږ حق دا دی چې د غیبت نه دا بندو ساتي، کله الله د دوستانو غیبت کیدو، داغي حتی کیدو، داغي ذات باندې تنقید کیدو، داغي خبرونه دا غوږ بند کی. د الله حق دا دی چې دا د رب کریم د دین خدمت کې استعمال کی. د یو مظلوم سره امداد کې د استعمال کی، د یو ظالم لاس پیونی سي، دا د الله شکر دی. نو د هر اندام شکر وستل دا پکار دی. بل حدیث کې راځي نبی له سلام 15 سيزونه خي ودا 15 سيزونه د 15 وړاندې غنیمت وګڼا. شبابک قبل حرمک، ځواني د بوډاتوب نمخ کې دا یو عظیم نعمت د رب کریم دی، د دې قدردانی وکا. دا میلو کې، دا غفلت کې، دا په لهو لهویات او عبثو کې، گیمونو کې، دا غرنګ کیبلو کې دې کې ځواني ما خرابوا. دا ځواني د رب کریم عبادت ته وقف کا. هر انسان نه حدیث مبارک دی سلور زایبا پولیس رات باندې سلور پختنه کیږي. پولیس رات یو نری کله و ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیا. د پولیس رات بارک راضی احد من السيف ادق من الشعر اسلم من الليل. او دا د تور نه تیر دی، د شپې نه تور دی، وختنه باریک دی. او 300 کال په دې مزل یا 3000 کال باز روایتو کې راځي. زر کال بدا سے بر د اسمان طرف روانه، زر کال بسید روانه، زر کال بلاندې کوزيږي. او رب کریم وی چې دا زما حتمی فیصله ده. و ان منکم الا واردها، تاسو نه یو قسم نشته دی مگر دې بدی پولیس رات باندې تیریږي او پولیس رات د جهنم نملا د پاسه غزیدلې دی. هر کس بدی جهنم باندې یو ځل ور داخليږي دی پولیس رات باندې. نبی له سلام فرمایي د خپل عمل مطابق به هر انسان دی باندې رواني. بعضی کسان مدومره 30 ور باندې پوروزی لکه تیر سیله چرش، یا بعضی کسان مدومره 30 ور باندې پوروزی لکه چې پتیز از باندې سوري. او بعضی کسان نبی له سلام فرمایي هغه بدی کخیدو باندې رواني، مخدوش الناجن، زخمی وي. ولیکن زبد پولیس رات پسند ولاړم و نبیکم قائم فی جنب الصراط، زبد پولیس رات په اړه ولاړم دا اوازونه بکوم چې رب سلم سلم، رب سلم سلم، یا الله امتیان می سلامت را تیر کا، امتیان می سلامت را تیر کا. زما د دعا د برکت پر رب کریم نجات ورته ورکی. ترمذی شریف حدیث ده. سیدنا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای وی نبی علیہ السلام تراغلم ما ورته ویل یا رسول الله ما سره وعده وکا تاسو په قیامت کې زما سفارش کوئ. ما ته نبی علیہ السلام ویل چې سیدا دا سره زما وعده ده زب قیامت کې ستا سفارش کوم. انس ابن مالک دی روخيار دی. نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ته وی د قیامت پر ورځ بډیر رشوي زب دې چرته ګورم. محبوب علیہ السلام وته وی ما درې ځای ګورا، یا مې د میزان د تلی سره ګورا. زما د امت د نیک او بد عمل چې تلل کیږي زب دالته ولاړم، زب رب کریم ته شفاعت کوم د امت د پاره چې الله زما د امتیانو د نیکو د تل درنه کا. او کدالته دی اونلیدم انس ابن مالک بیا حوض کوثر ترازا. حوض کوثر یو تلو دی د جنت الفردوس نو ورته ولی رحماتی دی. داغي اوبه د پیونه سپینه، د شاتو نخوږي، د وور نه یخي. نبی رسول الله فرمای داغي لوخي د اسمان د ستورو پشمار دی. او داغي د څلور واړه د اړخونه دا برابر دي، د یو میاش مزل دی هر طرف ته. نبی رسول الله فرمای چا چې یو ځل لاغینه ابوس کړي لا یزمو بعده ابدا، بیا ابد الاباد پوری د انسان بتګی کیږي نه. رب کریم دې د نبی رسول الله د سپین مخ په خاطر مونږ ته داغینه او بنصیب کی.
حضرت انس توي کالته دې پیدا نه کم بیا پولیس سرات ترازا د پولیس سرات په اړه کې بزا ولاړم زما امت چې راتيريږي زب الته دعاګانې کوم عرض می دا کولو پولیس سرات باندې رفتار دې ګوره هر انسان ته دې الله تعالی فرمایي هر یو کسب دې باندې تیریږي او بیا نبی علیہ السلام فرمایي وی دا هر انسان لن تزول قدما عبد على الصراط حتى يسأل عن اربع دا هر انسان دا قدمونه با پولیس سرات باندې نخلي تر دې چې دنه بسلور تپوسونه کیږي رمبنه تپوس محبوب علیہ السلام فرمای ان عمره فيما افنا د عمر بارکی پختنه وکیږي عمر دې پس کې فانی کړو آیت مادی ته پیدا کړې وی چې بس هر دکان ته ځم اخام واپس راځه او چې ستړی يم جمع ته نشم تله تما د دنیا کاروبار ته پیدا کړې وی اللہ تعالی قرآن کریم کی فرمائی وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم اللہ وی د دینا ما انسانو پیره صرف د خپل عبادت د پاره پیدا کړي ما اريد منهم من رزقنا د دینا ما د روزه ارادي نه دي کړي چې روزيانه تاسي داغي غم خوریا وما اريد ان يطعمون او د بندګانو باندې دا خوراک د بچو رزق الله وی دا ما باندې دي دغه ما د دین غختلې نه دي وما من دابه في الارض الا على الله رزقها نشته د یو زنده سر په مقدس مکه باندې مگر د غیر روزي د الله په ذمہ ده تاسو یقین وکئ ک یو انسان د دنیا سره بالکل تبتل کی بایکاټو کی صرف د رب کریم د عبادت طرف ته توجه پیدا کی لکه څنګه چې الہ العالمین مارغانو ته بغیر د کاروبار نه بغیر د دکان نه بغیر د گاڑی نه بغیر د بزنس نه الله تعالی هغه ته رزق ورکي د غرنګي رب کریم انسان تم روزي ورکي سليمان علیہ السلام د دریاب په غاړه روان یو میګي د خلک وسره نره پتا سليمان علیہ السلام به مارغانو خبر باندې پوهېدو د میګي پس روان شو دا میګي د دریاب غاړه تراغه د دریاب په غاړه چغه والا یو چنده خرو وتله چنده خلوازه کا دا میګي دغه خله کې کیناستو او چنده خله بند کولاړو بو کې لاندې کوشو لس پنځل لس منټه بعد هغه چنده خرو وتله خله بیا کولو کا میګي لاندې خشک باندې پری خو دو چنده خلاړه سليمان علیہ السلام میګي ته وی دی خورا شاشنا سم مسله ده حل وایا وینه پویګم د جهان د دې دریاب بیخ کې یو کانه دی د کانه کې یو نری سورې دی چې صرف زور کې ورننه وته شم داغه سوري بیخ کې یو چنجې دی هغه چنجې وی هغه رب لرحم نو سناده چې د کانه بیخ کې د سمندر بیخ کې د کانه پتل کې مال روزي را رسي وی الہ زما دا ډیپټی لګولې دا ما ته وی چې روزانه به دا نری پاڼه اخلي او دا چندخه مقرر کړي د بسدا برازي د دې خله کې وکینو د غچنجي ته به دا پاڼه رسي چې دا خوري نو هغه ذات چې دا کاند سمندر بیخ کې کانی کې دننه یو زنده حیوان داغه سناوي هغه بیروزه نه پریدي ته خوشرف المخلوقات ایمان در کړي د انسان په صورت کې پیدا کړي هغه تګرانه لا تعد ولا توصان متونه در باندې کړي کته در رب کریم عبادت ته مخ کو تا وسنګ دولګي نه مړ هر انسان نه به داغه د عمر باره کې تپوس کیږي داغه د ځواني باره کې به تپوس کیږي داغه د مال باره کې به تپوس کیږي داغه د علم باره کې به تپوس کیږي کتاب دا مسائل اوریدل ستادي باندې عمل وکنو ځکه نبی له سلام فرمایي ودا 15 سيزونه 15 مخکې غنیمت وګړي نمبر 1 ځواني بوډا توپ نه وړاندې نمبر 2 مالداری غریبې نه وړاندې نمبر 3 صحت د مرض نه وړاندې نمبر 4 فراغت د شغل نه وړاندې دا چې فارغه د عمداس د فراغت متي روا صحابه کرام علیهم الرضوان اغي چې کم محفل کې ناستو اغي به نبی له سلام باندې درود ویلو اغي چې کم محفل کې درې کسان هم ناستو اغي به اول قرآن کریم تلاوت کولو دا د صحابه کرام روټین دی کتابونو لیکلي وی صحابه کرام بچیو بل سره لاس ملو کو السلام علیکم تر هغه به د لاسونه نه جدا کول چې دواړو صحابه په د والعصر ان الانسان سورۃ تلاوت نو ختم کړي دا وړو کې سورۃ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر چې دا تلاوت به وکول سونه به لري دا روټین جوړ کړي دا سورۃ بدی ولې ویلو دې سورۃ کې الله رب العزت دوه قسمه خلق بیانای تاوانیان او ګټور خلق تاوانیان څوک دي
چاغي د الله د نعمت شکر نو باسي الله تعالی ور باندې قسم خوري والعصر زما د قسمی زمانہ باندې امام قرطبی دغه 15 اقوال نقل کړي والعصر و عبارت کې حذف دي ورب العصر زما د زمانی پر رب قسمی یعنی الله په خپل ذات قسم خوري دویم قول لا دي مراد د عصر نه د مازیګر ټیم دی د مازیګر ټیم باره کې راځي نبی له سلام فرمای دو قسمه فرشتگان الله تعالی زمکه تراکوزي یو د ورځې یو د شپې د ورځې فرشتگان دا د مانځه مونږ پوری ساری د مازیګر مونږ یادا شي د شپې فرشتگان را کوشي د شپې فرشتگان د ورځې فرشتگان لړ شي رخصت شي د شپې والا پاتې شي الله تعالی د مازیګر ټیم باندې قسم ذکر خوري چې دغه وخت کې دوه قسمه فرشتگان سره جمع کیږي نو دغه وخت د ډیر مبارک وخت دی الله تعالی ور باندې قسم خوري دریم قول لا دی مراد د عصر نه صلات العصر د مازیګر مونږ دی او د مازیګر منځونه کې هغه اهمیت لري چې رب کریم فرمایي حافظوا علی الصلوات والصلاه الوسطى اے مؤمنانو د ټول منځونو ساتنه کوي خو خاص کر دغه منځنی ګورې دا خود نه پاتې نشي منځنی منځ کم دی اقوال ورکې ډیر دي راجح قول لا دی چې مراد د منځنی منځ د مازیګر دی دا دوته نه مخ کې دي سحر او ماسپخین دوه ورپسې دي ماقام ماسخوتن نو منځنی منځ د مازیګر دی الله تعالی ور باندې قسم خوري او دا دومره محترم بشان منځ دی چې غزوه خندق کې نبی له سلام د احزاب سره د کافرو د مختلف ډلو سره په جنگ او قتال کې مشغولو د مازیګر منځ ته قضا شو نبی له سلام خیره بچاته نه کولا ولیکن د مازیګر منځ دا دومره یو اهم منځ دی نبی له سلام خیره وکا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا شغلونا عن صلاة الوسطى دې کافرانو کورونو قبرونو دی الله د اور نډکی هغه د مازیګر منځم زمونږه قضا کو د مازیګر منځ دومره اهم منځ دی غرض دا دی پنځم قول ورکې دا دی چې مراد د عصر نه د نبی له سلام زمانه ده نبی علیہ السلام فرمائی بهتر زمانی دری زمانی دی خیر القرون قرنی ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم بهتر زمانی زمانی دی بیا هغه زمانہ چاغي ته نږدې ده د صحابو زمانہ بیا هغه زمانہ چاغي ته نږدې ده د سلور امامانو زمانہ ثم يفشل الكذبه دغه نه پس به دروغ خوارش نو هغه وخت راغلی دی رونو عرض می دا کولو الله تعالی تاکید سره قسم خوري ان الانسان لفی خسر هر یو انسان په تاوان کې دی هر انسان په تاوان کې دی دغه غنیکان راغو انبیاء کرام راغو هم انسانان دي الله و الا الذين امنوا مگر هغه کسان تاوانیان نه دي امنو چې ایمان وروړي عقیده صحیح ساتلی ضرورت د دین ټول پټوله منلی عقیده درست وي عقیده پیجندلی وي د مسائل منسوسین انکار نه کوي چې دا شته او دا نشته امنت بالله کې یو خالق او شپږ مخلوق ذکر دي ټول باندې به یو رنګ ایمان لري امنت بالله وملائکته وكتبه دغه ایمان مفصل او مجمل چې دغه دی اوویلو او په دې اقرار باللسان تصدیق بالقلب کو بس دغه ایمان دی او کنه دا ترانه غږی چې الله باندې ایمان لرم او مخلوق نه کټ کوم ایمان او یقین بیا دا ایمان نه دی ګوره بیا تاوان کی الا الذين امنوا هغه کسان تاوانیان نه دي چې ایمان وروړو او عمل الصالحات او نیک اعمال کوي وتواصوا بالحق او خپل کې یو بل توصیت کوي په حق باندې چې زمونږ د دین حق دی دا ټینګ اونې سي وتواصوا بالصبر او د حق دین کې مصائب مخې ترازی تکالیف راځي یو بل توصیت کوي چې هغه باندې به صبر کوي ټیم پورا دې ملګری اشاره کوي درود شریف وایي اللهم صل علی سیدنا محمد وآله وعترته وبارك وسلم عليه وصل وسلم كذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين إله العالمين دا ما چې کوم بیان کو اول پدی باندې ماته بیا دې ملګرو ته د عمل کولو توفیق ور نصیب کا الہ پتیره زندګۍ کې زمان او د دې دوستانو نه چې کوم ګناهونه شوي خدای غټول مونږ ته معاف کا ستاد د رمضان مبارک میاشت کې چې کوم الله مونږ چې دا کوم مات ګډ عبادت کړي دا زمونږ قبول او منظور کا الله دا زمونږ عادت او تیرانه عبادت کې قبول او منظور کا ستاد شان لایق څنګه جستا مطالبه ده هغه سي عبادت الله مونږ نه کړې شو نشو کولای عاجزان یو خدای مونږ کې کمزوري ده مونږ کې کوتاهی ده مونږ کې تقصیر ده یا الله دا لګ مات ګډ عبادت را نړۍ سکی قبول او منظور کا خدایا
کداغه کې کوم دعاګانې کړې هغه مرانه قبول او منزوري کا زمونږ کوم مشران چې تیر کلونه دغه میاشتو کې زمونږ سره وسکه الله سره نو خدای دغه قبرونه خوشبو یار ته فراخو ګرځاوه خدای قبرونه کو کولو کا الله دغه ګور باندې د رحمت باران وروا الله مونږ ټول ته په نظر د رحمت سره وګوره ستاسو د رحمت توجه خدای مونږ ته وګرځاوه ستاسو د رحمت دروازې را باندې را پرانځه په قدم قدم کې خدای ستاسو رضا مونږ ته نصیب کا خدای تمام گناهونه سهوا خطا نسیانا عمدن واړه غټ مونږ ته وبخا خدای مونږ عاجزان یو ستا خدای بندگان ډیر دي زمونږ بل رب نشتا ستا در تراغلی یو خدایا لاسونه د عاجزۍ هم درته اوچت کړي خدای زمونږ ګناهونه معاف کا الله زمونږ حال باندې ورحمېږه خدای زمونږ ظاهر په شریعت باندې خسته کا خدای زمونږ د زړه د باطن ستا محبت ستا د نبی رسول الله محبت باندې خدای خسته کا الله زمونږ د زړه د دنیا او د ماسه والله د محبت نه خالی کا پروردگار عالم ستا د رحمت دروازې را باندې را کولو کا ستا د قهر نه ستا د مقت نه ستا د سخط نه ستا د بغاوت نه ستا د ګنا نه ستا د الله د سرکشۍ نه الله ستا د زلزلو سیلابونو امتحاناتونو مونږ ټول ساته الله مونږ ته به حساب روزي راکا الله مونږ به حساب جنت ته داخل کا نبی له سلام فرمای زما دی امت کې به اویا زره کسانی هغه به جنت ته به حساب وزي یا الله مونږ هغه اویا زره کې شمار کا نبی له سلام فرمای قیامت کې به چا مخونه سپینیږي د چا به توريږي یا الله مونږ د سپین مخ صفونه کې ځان ته ودراوه رب کریم فرمای قیامت کې بچاته ملنامه خلاص باندې ورکول کیږي چاته بغس لاس باندې ورکول کیږي ای ارحم الراحمین ذاتا ډیر لوی ورځ ده دا یوم الجائزه ده د اجر د ورکول ورځ ده دا د احسانات ورځ ده الہ العالمین ارحم الراحمین ذاتا ستا محبوب پیغمبر ته وسیله کې وړاندې کو الله د اختر د ورځ ته وسیله کې وړاندې کو د خپل وړه معصومان ته وسیله کې وړاندې کو دا ستا قران دا ستا پاک نامه د رمضان د لوی او میاش یا الله ته وسیله کې وړاندې کو ستا محبوب پیغمبر ته وسیله کې پیش کو یا الله د قیامت پر زمل نامې د نه کې په خلاص باندې راکا یا الله د غسل سمل نامه والا نه مونږ وساته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې حوض کوثر په غاړه ولاړی قمربند شفاعت به تړلې سلور یاران به ورسره د امتیان د قیامت تند وهلی دغه د قیامت ګرمه وهلی د قبر تند وهلی دا بر رواني بل سورې بنوي سیوا در شزیم شان د سورینا سبازي کسان وي چې هغه به د خپل خلکو کې ترګټو ډوبوي بازي به تر زنګونه ډوبوي بازي به تر د نام ډوبوي بازي به تر ستونه ډوبوي بازي کسان مې د خپل خلکو کې مکمل ډوبوي داغي د خولي به وی او یاګز داغي د سر نه بر رواني یا الله د قیامت د ګرمه نه مساته درش عظیم سورې نصیب کا ستاسو محبوب پیغمبر د رحمت په دې سپینو لاسونو یا الله د حوض کوثر نه آب کوثر نصیب کا نبی له سلام فرمای تاسو چې کرم د رب کریم نه د جنت سوال کوي فردوس ته وغواړي فردوس د فردوس چت دا د خدای عرش دی او هر جنت ته چې ولی راغلی دا د جنت الفردوس نه راغلی او د الله دیدار چې ملاويږي دا فردوس کې ملاويږي الہ مونږ ته جنت الفردوس راکا الہ مونږ ته جنت الفردوس راکا الہ مونږ ته جنت الفردوس راکا حدیث کې راځي جهنم ته بیا سلويخ کاله مزلوي او دا غي بدبویان بخوري وي الله تعالی فرمایي تبارک الذی کی سمعوا لها شهيقا وهي تفور جهنم بخټ کیږي جهنم بچغي وي د نزدې تکادو تميز من الغيظ نزدې دي چې د ډېر غسینه اوچوي اوشلږي الله د جهنم د شورنا د جهنم د بدبوینا د جهنم ته د داخلي دونه خدای مونږ ټول محفوظ کا جهنم کې به زنجیرونه چولي دا براکاږي الہ مونږ ته نو ساته دا جهنميان بدل ډلې راځي په سورته رحمان کې الله فرمایي یورف المجرمون بسیماهم دا مجرمان بنه خو باندې قیامت کې پیژندل شي مخونه به توري فیوخذ بالنواصي والاقدام د قدمونو او د پیچکونه به دا فرشتگان نسی او په ډله په ډنګ ډولې به گزاري او جهنم ته الله وی حلم طلاته جهنم ډک شوي کنا وتقول هل من مزید جهنم بچي وي یا الله ډک نه يم نور زیرا کشتر واچوا یا الله موږ د جهنم نه وساته یا الله ستاسو قهر نه وساته الہ د عذاب نه وساته نبی له سلام فرمایي قیامت کې چې چاته ویل شي چې لما دا کار دی ولې کړي وې دې مهلاک شو یا الله موږ به حساب وبخا یا الله موږ سره مناقشه په حساب کې مکوا یا الله به حساب موږ جنت ته داخل کا او د دنیا او د آخرت د رسوي نه مساته هر چا ته आवाज کیږي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی هر انسان رب کریم ځان ته ودرې
د او د خالق منس کې وای سوکني ترجمان بني د چې مخ کې ګوري دا سې چې دنیا کې کړي هغه ورته مخې ته ولاړی چې خي طرف ته ګوري د دنیا عمل بګوري چې ګس طرف ته ګوري د دنیا عمل بګوري او چې مخې ته وګوري نبی رسول الله جهنم به ورته مخې ته ولاړی نبی رسول الله دغه جهنم نه ځان وساتي اگر که په خیرات دني می کجوري سره یا الله موږ له صدقو توفیق راکا یا الله موږ له منځونو توفیق راکا یا الله موږ له نوافل توفیق راکا قیامت کې به انسان سره حساب وشي فرض کې به کمی راشي الله تعالی به فرمای نفل وګورئ نفل کړي دي کنه نفل کړي غیرتی ذات او غنفل راوالي په فرض ورته حسابوم یا الله موږ له نفل توفیق راکا او صحابي نبی له سلام ترازی په دې عمل راته وخایا اسلام احکام ډیر دي نشم کوله یو آسان عمل راته وخی چې جنت ته لاړشم د سه عمل راته وخایا چې ستانه پس د بل چانه پښتنه ونکم مبارک ورته وی لا یزال لسانک رطبا بذکر الله بس دا جبه د خدای په ذکر همیشه لوند ساته یا الله ستا په ذکر زمونږ د جبه لوند وساته نبی له سلام په دعا کوله یا الله دا علم نه مو ساتي چې نفن ور کوي خدای موږ دا علم نو ساتي چې موږ ته نفن را کوي حدیث کې راځي وی قیامت کې چې سخت عذابي دا به د هغه عالمي چې خپل علم باندې عمل نه کړي الہ دما او ټول علما دا علماء سونه وساتي چې قیامت کې داغي مقتدیان داغي مسلو باندې جنت ته لاړ شي دا ډیر د شرم خبره او عالم په جهنم کې پروت وي او مقتدیان ورته وي چې ستا مسلو باندې مونږ عمل کړي مونږ ستاسو مسلو د وجه جنت ته راغو ته جهنم کې پروتي دا ولی هغه ورته وي زما خپل علم باندې عمل نو ما تم دعا کی چې رب کریم ما خپل علم باندې عمل راکې نبی له سلام به دعا کولا یا الله وی دا دعا نه مو ساتي چې هغه قبليږي نه خدای مونږ هم دا دعا نه ساتي چې ته قبلینا خدای زموږ دعاګانې قبول او منزور کا نبی له سلام به ویل الله زما د سترګې د خیانت نه پاګه کی دا غسترګي خیانت نه کولو هغه پاک سترګي وي هغه په د خالق دیدارم کړو یا الله زموږ د سترګې د خیانت نه پاګه کی نبی له سلام به ویل خدایا هغه زړه نه مو ساتي چې ستا یره ورکینی د نبی له سلام رضی الله د یره نډکو یا الله زموږ د اډونه ستا د یره نډکی نبی له سلام به فرمایل یا الله زما د جبا وتطهر لساني من الكذب زما د جبا د دروغ نه پاګه کی نبی له سلام په دریش په تکاله کی چرته په غپ ټوکو کې دروغ نه دی ویلي دا ټول تعلیم دی امت ته زو توش پورس دروغ وایو خدای زموږ د جبا د دروغ نه پاګه کی زموږ وګونه د غیبت اوریدونه پاک کی زموږ الله د خېټه د حرام خوراک نه پاګه کی یا الله زموږ اندام د هرې ګنا نه پاک کی خدای استاد د دوستانو محبت دغه صحبت دغه معیت دغه شفاعت دغه بیت مونږ ته نصیب کی استاد نیکانو بندګانو د هر قسم به د ګستاخینه خدای مونږ وساتي خدای کده چا اولاد نشته نه اولاد ورته ورکا کده چا نارینه اولاد نشته نارینه اولاد ورته ورکا کده چا د حلال کاروبار نشته د حلال کاروبار ورته ورکا الله کده محله کې سمره بدیان او دشمنیان او بغضون او نفرتونه دي هغه الفت او محبت او دوستۍ کې بدل کا خدای دې محله والا تدیر خیر ورکا د سپینګیر عمرونه دراز کا نوجوان طبقه واړه بچی نه کان کا اتفاق اتحاد نصیب کا د بیبیانو د حیا د پردي زندگی نصیب کا د حاجتمندو حاجتونه روا کا الہ د چا زړه کې هر قسم مقصد او مراد او حاجتي خدای زما خو حج د بیت الله ډیر ارمان دي چې د چا ارمانی د ټولو ارمانی الہ ټولو ته سره زما د حرمین شریفین دیدار را روان کال کې نصیب کا خپل مظلوم پاکستان تم دعا کوي پاکستان ډیر مظلوم ملک دی هر طرف نه قسم سازشونه ورته شروع دي یا الله زموږ د مظلوم ملک پاکستان امداد فرمایا یا الله زموږ د خوري حفاظت فرمایا خدای واقداران زموږ نیکان کې یا الله سمره شدت پسند او شر پسند چې زمونږ د پاکي خوري امر خرابول غواړي الله د دې مسلمانانو عزت لټکول غواړي زمونږ جماعتونو مدرسې ورانول غواړي زمونږ د بیبيانې کونډول غواړي زمونږ د مظلوم انسانانو سره خدای ظلم کول غواړي الله مبارک ورځ دا سوال درته کو هدایت ورته نصیب کا د دغه بدبختانو تک باندې جنت تنګيږي نه خدای هدایت ورته نصیب کا هدایت ورته نصیب کا او کازلی شقیانی ستا ور باندې ازلی نوښته دغه مخ کې شوی چې دی ایمان نه وروړي هدایت ورته نصیب کیږي اے قهار ذاتا اے قهارا د نبی له سلام په خاطر موږ د نسوال کو دی تباہ برباد کا خدای دې سي تباہ برباد کا څنګه دی عادیان تباہ برباد کا خدای دې سي تباہ برباد کا څنګه دی سمودیان تباہ برباد کا څنګه دی د نوح علیہ السلام قوم تباہ برباد کو څنګه دی د لوط علیہ السلام قوم متفقات اصحاب الایکا قوم د ابراهیم علیہ السلام قوم د توبه اهل سبا هلاک خدای دغه سي هلاک او تباہ برباد کا الہ ازمکه باندې ژوندۍ خخ کا خدای زموږ د مسلمانان زموږ د
واورا دغه ظالمانو د بربریت نو ظلم نه خدای محفوظ وساته. خدای د دنیا ګډ ګډ کې مسلمان دی دغه امداد فرمایا چې هر ځای مسلمان مظلوم دی خدای امداد فرمایا. الله د سلور کونج دنیا په یو کلمه باندې یو اتفاق باندې یو جهاد باندې خدای متفق کا چې کوم خلک یې الله صحیح جهاد کوي په صحیح نیت باندې جنگيږي د اعلان کلمت الله د پاره د اسلام د جهان په کونه کونه کې چې مجاهدین دي او په صحیح نه جنگي خدای د غي امداد فرمایا. یا الله مونږ تم ستاله کې د جهاد توفیق نصیب کا ستاله کې مونږ ته الله د جهاد توفیق نصیب کا. یا الله ستاله کې مونږ ته د جهاد توفیق نصیب کا. د جهاد تنظیمونه اکثر 2 نمبر دي جهاد په نوم باندې تخریب کاری کوي د الله کور کې ناسي صحیح وعده را سره کوي کشرت صحیح جهاد د صحیح جهاد وخراغه جهاد بکوي الله د دین په نړ دفاع بکوي. یا الله مونږ ته مرګ د شهادت راکا الہ مونږ ته مرګ د شهادت راکا الہ مونږ ته مرګ د شهادت راکا. او یا الله ستاسو د عبادت د پاره او دین د خدمت د پاره دراز عمر امراکا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه ونور عرشه وزینة فرشه ومظهر لطفه محمد وآله وبارك وسلم علیه. 2 رکعاته واجب مسکوم د وړو کې اختر سره د واړو تکبیرونو په حاضر امام پس